حدیث مبارک کې راځي چې کله میدان محشر شي او اعمال تلل کېږي نو الله تبارک وتعالى به آدم علیه السلام ته فرمایي اے آدمه راشه زما د عرش ته لاندې ودرېږه او خپل اولاد ته دې ګوره ستا د اولاد اعمال نن تلل کېږي زما د عرش ته لاندې ودرېږه او ګوره ورته. حدیث مبارک کې راځي آدم علیه السلام له به الله ډېر یو لوړ قد ورکړی، لوړ قد، د خپل اولاد به ورته ټول ښکاري داسې او په بدن باندې به شنه جوړوي د آدم علیه السلام. آدم علیه السلام ولاړ دی خپل اولاد ته ګوري اعمال تلل کېږي څه به ګوري چې په دې کې فرشتو یو تن روان کړی دی چې د نبی علیه السلام امتی به وي او په دیکو به وي او جهنم ته به بیایي. فرشتو به دیکو جهنم ته روان کړی دی چې د آدم علیه السلام نظر پرېوځي چې د آخر زمانه د پیغمبر امتی فرشتو په دیکه باندې جهنم ته اغسته دی. آدم علیه السلام به आवाज وکړي یا احمد، احمد د نبی علیه السلام خپل نوم دی، یا احمد اے احمد. حدیث مبارک کې راځي میدان محشر کې به یو سناټه وشي، خاموشي بشي بالکل چې د آدم علیه السلام आवाज وشو. چاته وشو؟ آخري پیغمبر ته وشو. نبی علیہ السلام به आवाज وکړي لبیک یا ابا البشر، د بندگانو پلار حاضر یم، حکم کوه څه دي؟ آدم علیہ السلام به ورته وایي اے احمده ستا امتی فرشتو په دقت کاغذ ته جهنم ته بیایي، کو څه ورله کولی شي وکړه ورله. نبی علیہ السلام په منډه ځان به ورسوي د فرشتو خواله چې ورسوي فرشتو ته به وایي دا خو زما امتی دی، دا ما سره پرېږدئ، تاسو چېرته بیایئ؟ تاسو جهنم ته بیایئ، دا خو زما امتی دی. حدیث مبارک کې راځي فرشتې به ورته وایي موږ ته حکم کړی شوی د الله د طرف نه، موږ د الله د حکم تابعدار یو، موږ په خپل څه نشو کولی، موږ د الله ولې دې جهنم ته وغورځوئ، موږ ځکه جهنم ته روان کړی دی. فرشتې به یې نه پرېږدي. حدیث مبارک کې راځي نبی علیه السلام به د عرش طرف ته مخکې او داسې به ودرېږي او د خپله ږیره به په موټي کې داسې ونیسي. دا د عربو عادت دی چې کله خفه شي او پریشانه شي که نه د خپله ږیره په لاس کې داسې ونیسي. نبی علیه السلام به ږیره مبارکه داسې په لاس کې ونیسي او د الله د عرش ته به ګوري. الله تبارک وتعالی به ورته وفرمایي محبوبه ولې خفه یې؟ بس تمام محشر والا ګوري، تمام خلک ګوري، مخکني امتونه، وسني امتونه، یهود، نصارا، عیسایان، هندوان، مجوسیان، دا څومره کافر چې دي دا ټول به ګوري. الله تبارک وتعالی فرمایي محبوبه ولې؟ نبی علیہ السلام به ورته فرمایي الله تا را سره واده کړې وه الله تحزني فی امتی، زه به تا ستا په امت کې نه رسوا کومه. الله دا واده خو ما سره تا کړې ده، الله د دې نه بله رسوایي څنګه کېدی شي؟ زه فرشتو ته هم زما امتي دی مې بیایه هغوی جهنم ته ورځئ، الله د دې نه بله غټه رسوایي کم کېدی شي؟ الله فرشتو ته فرمایي اے فرشتو دا واپس کړي دا کس، دا زما د محبوب امتی دی واپس یې کړئ. فرشتې به یې واپس کړي را به یې ولي. الله تبارک وتعالی وفرمایي بیا ورله عمل وتلی، اعمال ولا بیا وتلی چې اعمال یې تللی کېږي بیا دغه نیکۍ سپکې مونږ خو داسې حل دی که نه، بیا نیکۍ سپکې ګناهونه درانو، بیا نیکۍ سپکې شو ګناهونه درانه شو. حدیث مبارک کې راځي نبی علیه السلام انمیلې متعلق د ګوتې مطابق داسې یو کاغذ به راوالي او د دې امتي د نیکو تلې ته به یې داسې غلی ورته وکړي چې ورته وکړي که نه د نیکو چابړې به دروند شي، د ګناهونو چابړې به سپک شي. आवाज به وشي پلانکې د پلانکې زوی نن کامیاب شو، په داسې ناکامیابۍ سره چې نن نه بعد به ناکامه دی کامیاب شو نن. چې دا आवाज وشي الله تبارک وتعالی به حکم وکړي فرشتو ته انطلقوا دی بوځئ. الله چېرته یې بوځو؟ جنت ته یې بوځئ که نه؟ تاسو نه د نیکو چاپړې دروند شو، د ګناهونو چاپړې سپک شو، جنت ته یې بوځئ که نه؟ فرشتې به دی روان کړي د جنت ته به یې بیایي. چې جنت ته بیایي دی فرشتو ته درخواست وکړي مالک پرېږدئ نه، مالک پرېږدئ زه د دې بنده نه تپوس وکړم دا څوک دی، دا څوک دی چې زما دپاره دومره غمجن دی، دا څوک دی مالک پرېږدئ نه زه دې تپوس وکړم. فرشتې به یې وکړي تپوس دی چې رامخامخ شي نبي علیه السلام ته داسې به ورته وګوري نو داسې به ورته وایي ما احسن وجهک، ما احسن خلقک، و څومره ښایسته مخ دې دی، و الله څومره ښکلی پیدا کړی،
من انت ته څوک دا خو راته ووایه که نه څومره الله ښکلی پیدا کړی څومره الله ښایسته مخ در کړی من انت ته یې څوک چې زما دپاره دومره غمجن نبی علیه الصلاة والسلام به ورته وفرمایي انا نبیک زه خو ستا نبی یم تا لا زه نه یم پېژندلی زه خو ستا پیغمبر یم زه خو ستا نبی یم ته ما نه پېژنې الله مونږ امتیانو ته نه وایو د دغې پیغمبر دا سنت په مخ باندې پرېږدی نن امتی چاړه راوالي په مخ باندې راوکاږي د نبی علیه الصلاة والسلام دا سنت ګنده نالۍ ته ورته وکړي هغه نالۍ کې دا سنت په راته چې په کومه نالۍ کې واړه بولم بهیږي دومره فکر نه درځي دومره فکر نه درځي دا چاړه چې رالی لږ دا سوچ خو که که نه دا د چا په سنتو زږدم دا د هغې نبي د هغې پیغمبر په سنتو ږدم چې په میدان محشر کې به سر وهلی بر وهلی زما دپاره منډې وي د هغې نبي په سنتو دا چاړه ږدم د دنیا ژوند ډېر لنډ دی ډېر لنډ دی سبا چې د مرګ څه پته لګي هېڅ پته نه لګي هېڅ پته نه لګي تا نن تازه جامه تو که شپې در باندې مرګ راغی څنګه به د نبي علیه الصلاة والسلام سره مخامخ کېږي دا مخ به دې پټای نه څنګه به د نبي علیه السلام سره دا سترګې مخامخ کوي چې کوم سړی مړ شي او دا غسل ورته ورکړی شي او دا اوږده اوږده ګیرې په دې سینه پرته او دا اوبه پکې ځلیږي او په دې حالت کې نبی علیه الصلاة والسلام لاړ شي خوند کوي که نه کوي ډېر خوند کوي ډېر خوند کوي نو موږ ورته وایو ګیره مه خرایه نو په هغه دا خبر ښه نه لګي نو زه هم قسم په الله که د خپل زړه د بړا څه درته وایم خو د دې وجې نه درته وایم چې ستا دپاره یو پیغمبر ګوره ډېر دردمند دی دا د هغه سنت دی نو دی به ورته وایي تا چې د ګوتې په مقدار دې چابړي ته ورته وکړه دا څه و چې زما د نیکو چابړی درون کو نو نبی علیه الصلاة والسلام به ورته وفرمایي نبی علیه الصلاة والسلام به ورته وفرمایي هي صلاتک التي تصلي علی هي صلاتک التي تكون تصلي علی دا خو هغه درود چې په دنیا کې به تا په ما باندې ویل خو هغه درود چې په دنیا کې به تا په ما باندې ویل نن ستا د نیکو چابړی درون کو د ګناهونو چابړی دې څه شو سپک شو وروڼو په نبی علیه الصلاة والسلام درود ډېر وایه ښه په نبی علیه الصلاة والسلام درودو ډېر وایه دا خو زموږ دقه یو اسره ده تللی شو په دې خپلو اعمالو جنت ته چېرته نه شو تللی چېرته نه شو تللی په دې اعمالو جنت ته زموږ سره صرف او صرف یوه اسره ده یقین په الله وکړه که د دغې اسرې نه ما سوا موږ سره هېڅ شی هغه د نبی علیه الصلاة والسلام لمن ده دغه یوه اسره لرو دغه یو اسره لرو په میدان محشر کې ډاډه یم صرف په دې لفظ ډاډه یم چې زه یو نبي لرم زه د پیغمبرانو بادشاه لرم زه د پیغمبرانو سردار لرم چېرته به ما جهنم ته پرېنږدي دغه یو اسره ده را سره دغه اسره مه ضایع کوئ دغه اسره مه ضایع کوئ د ځان نه دغه پیغمبر مه خفه کوئ نو په نبي علیه الصلاة والسلام باندې څه وایئ درود ډېر زیات وایئ ډېر زیات پې درود وایئ او د نبي علیه الصلاة والسلام د سنتو څه وکئ تابعداري وکړي الله تبارک وتعالی دې موږ ټول د نبی علیه الصلاة والسلام په سنتو باندې د عمل کولو توفیق راکړي او الله دې موږ نبی علیه الصلاة والسلام سره داسې میلاو کړي په میدان محشر په حوض کوثر چې موږ هغه ته خاندو هغه موږ ته خاندي چې خوشحاله یې رانه الله دې د عمل کولو توفیق راکړي